دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا تو پوری مهربان شي ته یې ساتي عزت خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان بیلتای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت ربا ته د هر دښمن په نصیب کړه زلاله سلام مورخی صحت د ښه دی قلاري ده شکر خپله سال لري خدای د خوشحاله ژوند سات فضل د خدای ده یخنۍ در منځ څنګه تېرېږي یخنۍ خو سږکال یې داسې کړې یم چې زه خو د رنځورۍ نه مې سر هم نه جګېږي او د سترګې عملیات مې وکړ دې دود داسې خرابه کړې بېرته جال را باندې رالي څه خبرې دي مورې څه مشکلات څه نوې زړې څه بچیا ډېر دي چې دغه دې جمعې ته راته د خیره دغه واخلې ده بخار یې دغه نه دي ګیسي او دا اوس نه دي راوتلي چې لږ د شپې مانځه ته جګېږم لږ باره اوبه ځان ته ګرموم هغه خو لږ خطر لري مورې خو موږ هم همدې د خطر هغه خپل کور کې هم نه دي لګولی چې دا د ګیس داسې ده چې خدای مه کم هغه نه وي هغې په ځای کوی چې ګاز ډبر د سړی هغه کې که اوبو ګرمولو دپاره وی خو ګاز ډبر د ښه راځي او دغه د یو کمپله راته لږ داسې سپکه برابره واخله سورین ورته چې کېږم لږ بیا غوندم په سترګو بل سترګې دې خوږې مه شم د کور مشکلات مې دغه یو بطرۍ زمونږ خرابه ده او بل دغه شیشه هم دغه یو وخت بیخي کار نه کوي دغه دا واغه مې نوسۍ ورته اغوستې ده د هغې بطرۍ شاټ شوې ده بیخي کار نه کوي او بل نو څه به ووایو وی وایه یو جام هم زمونږ نشته دی یو خو بد هم نشته بل نور چې ستا د هوسې څه کېږي صحیح دی مورکۍ به وشي په خیر ته اسماعیله سودا ورته هغه که وبله دې واخله ښه دغه زوی دی په حساب دا د اعصابو تکلیف لږ لږ مریض وي ته څه شی کوې دا خوشې ناست पटी क्या खाते एक तरफ बल तरफ करता हूँ कारमार मिले रोजगार करता हूँ लड़की د کوم راټول کړي دا یو تر پټو کې یو ځای کې ګرځو بل ځای کې ګرځي خاص خپل راټول کی هغه د تناره د پارم دغه څپر لاندې خې ده تنای نشته چې شي نشته دا ما خپل برخه نه خدای دې نه کې مور برخه چرګان هم ډېر وړاندې ته خفه کېږه ما د چرګانو باز ځکه راوړه چې ته خفه شوې ما زه د چرګانو باز واچه چې خفه نه شې دا شهید شهید وطن دا یتیم یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا یتیم کشمش پاس خیر د تیر د مورکې ته نه لږ لږ خوري خوره مور هغې پورې یو څو دانې ته نه وخوره خدایا ستا دی بندگان دا بې وسه افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بې وسه افغانان بیلتای بل څوک نشته چې پرې وکړي شفقت خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید شهید وطن دا کشمش نه خوره که نه مورې دا خو چې بیخي هغه اوبو کې درته سړی هغه کړي څوک یې درته واچوي او وینې دپاره او بل دفعه چې راتلو بیا به هغه بل رقم راوړو دا خو لږ هغه غوندې
خدای دې تاسو سره ډېر ښه وکړي. خوشحاله اوسې مورکۍ. یوه سترنجۍ زما زوی د دې کوټې زړه ده. تا چې څه شی مو ویلی ما سره یاداشت پاتې شول صحیح دی. سترنجۍ دې ویلی، ګاز ډبه یا بخارۍ دې ویلی، کالي دې ویلی، کمپل دې ویلی، سولر دې ویلی، بټرۍ دې ویلی او اوس د سترنجۍ مو ویلی. یعنې په یاد خو مې پاتې دي. نو بس صحیح ده، مقصد په یاد مې دی. او ولې نه مورې چې هر څه د کمې موږ بیخي خدمت کې نه مورې موږ ځو خدای دې خوشحال لره. دغه خوراک او دغه میوه او دانه په حساب په کلیواله اصطلاح دا درته د شاهین په نوم یو زوی دی درته هغې رالیږلي دي. دعاګانو کې یاد ساته. خدای دې کامیابه لري، تاسو سره د خدای ودان لري چې څوک ما سره کومک کوي او ما غریب سره دغه کوي، خدای دې ورسره خپله کومک وکړي. خوشحاله اوسې مورکۍ. خدای دې مل شه. خدای په امان. مننه. خدای په امان. خدای په امان. مننه. چېرته تللی وې ته؟ چېرته تللی؟ خسو ته تللی وې؟ نن د خس رانه وړل؟ ولې؟